لپردیو باکو مونگا ژغورنا دا وطن سرتیریت لانی کړو پالنا دا وطن کړو پالنا دا وطن له څو لسیزو ناامنیو او بدبختیو راوروسته د امن سوکالۍ او امنیت ډاډمنه فضا امنیت او هوسا ژوند د الله جل جلاله له لوري یو عظیم نعمت دی چې پر خپلو مؤمنو بندګانو یې لوروي چې لله الحمد پر افغان خاوره د اسلامي امارت حاکمیت سره سم د هیواد ګوټ ګوټ د بشپړ امنیت او هوساینې له ستر نعمت څخه برخمن شوی د اغزیو پر سرونو باندې راغلم ازادي می درته راوړله هیواده ما د زخم ژوند پروا ونه کړه خوشحالي می درته راوړله هیواده د اغزیو پر سرونو باندې راغلم ازادي می درته راوړله هیواده ما د زخم ژوند پروا ونه کړه خوشحالي می درته راوړله هیواده پلازمینه کابل د پراخ نفوس او لویو هټیو په درلودلو سره اوس مهال د امن او ډاډمنې فضا څخه برخمن دی چې تر شا یې د دغو مجاهدو سرتیرو د شپې او ورځې ستړیاو او سرخندنو لوی راز دی دا هر څه نه دمخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې تحفه تاسو ته وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیوادوالو ته هم دا پیغام ده چې شکر الحمدلله د امارت ټول مجاهدین په شپه ورځ په خپل وظیفو باندې سمبال همداسې منظم ورته ولاړ دي نو هیوادوالو ته هم دا وینا ده چې همدغسې عادي ورځ هم موږ امنیت نیولی همدغسې په جشني ورځو کې هم موږ امنیت نیولی ده نو انشاءالله څه مشکل نشته ده راودې وځي خپلو وظیفو ته خپلو کاروبار ته خپل عادي ژوند یې وکړي هېڅ مشکل نشته ده موږ په پوره اطمینان سره دا ډاډ ورکوو چې امنیت مو پوره نیولی ده د اشغالګرو پر وړاندې د یو سپېڅلي بریالۍ مبارزې او پراخو قربانیو وروسته اوس د هیوادوالو د امنیت ټینګښت او هوسا ژوند برابرولو په موخه د یو بل عظیم رباط بهیر ژوندی ساتلی او انشاءالله هیوادوالو ته موږ اطمینان ورکوو چې په خوشحالۍ دې وګرځېږي خپلو کاروبارو ته دې ولاړ سي هیوادوال هم د امنیتي سرتیرو له ستړیاو او د امنیت ټینګښت په برخه کې له شته حالاته خوښ دي او په وینا یې چې اوسمهال کولی شي په ډاډه زړه د شپې او ورځې د هیواد گوٹ گوٹ تا سفر وکړي الحمدلله وضعیت امنیتی بسیار خوب است از وقتی که امارت اسلامی فتح کرده و کابل و افغانستان یعنی تمام مسائل جنایی و جرما یا بسیار کم شده و بر نظر ما نقش چک پوینت ها یا بسیار مثبت بوده به خاطر از اینکه تمام قضایایی که ما شاهد هستیم از رسانه‌ها میشنویم شامل اختطاف اینا بعد از 2 روز 3 روز دوباره دستگیر شدن در بسیار وقت کم و نتیجه فعالیت های همی گزمای سیار و چک پوینت ها و اینا بوده مردم بسیار راضی هستند امنیت فضل خدا بسیار خوب است با مال خود با پول خود وقت ناوقت در شهر کابل در اطراف هر طرف گشت و گذار میکنن هیچ مشکل ندارن مردم بسیار خوش است بسیار راضی است دخت مو پا امن دی غرونا مو پا امن دی نشتا دا چاپو ویراز رونا مو پا امن دی نشتا دا چاپو ویراز رونا مو پا امن دی کٹی دے پردو پرشوی غڑ غڑ ورور دے دادا من کور دے دادا من کور دے دادا من کور دے دادا من کور دے دلتا محبت عمری مرد نفرت اور دے دادا من کور دے دادا من کور دے دادا من کور دے دادا من کور دے و بالخصوص رویه مجاهدینی که در چک پوینت ها برخورد دارن واقعا بسیار یک رویه اسلامی و انسانی است بسیار با یک لهجه و زبان بسیار خوب موتر استاد میکنن اسناد موتر میپرسن و دوباره اجازه میتن که هر کس به طرف خود بره اوس خو لا زه په دې کابل کې په خپل انجینر یم دلته کار کوم روزګار مې همدلته دی په خپل د سیوه چې 15 شپږ شرکت نور سره دی یو شرکت په خپل لارم
نو موږ د سیاست کې خوشحاله یو د حکومت نه. نو دغه چیک پوینټ چې دی دغه زموږ دپاره ښه دی، ځکه ښه دی چې زړور یو په د شپې په ورځو د ورځې په ورځو، نو زموږ دپاره ډېر ښه دی، زموږ دپاره ډېر سهولت دی. که د شپې که د ورځې، دا اول به دومره د شپې نشو ګرځېدی، نو اوس چې رښتیا خبره ډېر خوشحاله یو، زندګي که ډېره اسانه شوې ده، سهولت ډېر پیدا شوی دی. چا چې دلته جنګ وختی یا یې وطن رنګ وختی، مونږ کړل ګزار خو ته اوس یې له مونږ څنګ وختی، مونږ کړل ګزار خو ته اوس یې له مونږ څنګ وختی. هر دښمن د دې خاورې هر وخت رانه سکور دی. والا ډېر ښه دی. له اوسه پورې موږ ته خو چې نه دی ولی دا اوس بېګا یو ځای کې میلمانه وو، 2 بجې د شپې لاړو، هر ځای کې ښه انسانیت او ښه اخلاق یې رسه کړي دي. دا چې نه وي خو هر سړی په خپله پوهېږي نو چې څه وکړه څه ونه کړه، نو چې څومره چک پوینټ وي هماغومره په ایره کې وي سړی. د امنیت ټینګښت په موخه د ښار په بیلابیلو برخو کې چک پوینټونه فعال دي چې هیوادوال دغه چاره د امنیت ټینګښت په برخه کې یو غوره او موثره چاره ګڼي. والا به نظر ما صاحب تقریبا اگر بگوییم 100% در تامین امنیت نقش چک پوینت ها مهم است، به خاطر از اینکه تمام مسائل که میشه خو از سرکا و جادا میشه، همین چک پوینت هاست که مجرمین و افراد متخلف نمیتونن که به حساب به هدف شوم خود برسن و در چک پوینت ها اینا توقف میشن و بازخواست صورت میگیره. هر ارگان په تلاش کې ده چې امنیت راولي او هیوادوالو ته هیوادوال کولی شي چې په خپل روزمره ژوند مخته بوځي. هر یو هیوادوال باید د هر ارگان مجاهدینو سره همکار اوسي. افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د سپرک امنیتي کتې د نام چک پوینټ څخه یو ساتونکی تاسو ته انشاءالله ډاډ او اطمینان درکوي چې تاسو سر او مال انشاءالله خوندي دي او موږ به حفاظت کوو د سر په بیه. انشاءالله مجاهدین پر چک پوینټونو باندې 24 ساعته ټول چک پوینټونه انشاءالله فعال دي، هېڅ مشکل نشته. مشران دغه خبرې ورته کوي چې د ملت سره ښه رویه کوئ او ښه اخلاق ورسره کوئ. ودان دی په شملو په ویاړمندو ولسو، سپین دستار د ازادۍ په سر شال د پرګنو، نو ما وړی په جهان مجاهد افغانستان، نو ما وړی. موږ شپه ورځ په د درېیمې حوزې په ساحه کې ګزمه کوو او بس ډېرې راسته راوړندې لرو، لکه مثلا که چیرې غله وي یا چیرې جنجال پر وخت ځان رسوی شو او ساحه هم کنټرول کړې، انشاءالله څه مشکلات نشته ده. او دا د وزارت داخلې لخوا نه یو ډېر ښه پروګرام و چې موږ ته یې جوړ کړ او موټرسایکلونه یې راکړل او موږ اوس په اسانۍ هر مشکل زی ته پر وخت رسیدای شو. اوس دغه د کارتای چارو په ساحه کې حضور لرو او سیاره ګزمه مو راوستلې د خلکو امنیت لپاره. دا د امنیت په نیولو کې ډېر اړین دي، ځکه که چېرته په یو ځای کې یو جرمي عمل ترسره شي، موږ کولی شو په موقع سره هغه ساحې ته ورسېږو او مجرمین دستګیر کړو. الحمدلله مجاهدین د شپې او د ورځې د موټرسایکلو سره ګرځي په ساحه کې او الحمدلله امنیت تامین شوی دی، هېڅ مشکل نشته. شوم دی ملهم ستا زخمو ته د تن، مات می مسیر کړو د لوی واشنګټن، مات می مسیر کړو د لوی واشنګټن، وایه دشمن ته خطر شوم کنه، هیواده پر سر د سپین لمر شوم کنه، اوس نو په مثل د غر شوم کنه، هیواده پر سر د سپین لمر شوم کنه، هر یرغلګر ته خنجر شوم کنه، عمر شوم کنه، عمر شوم کنه. له لسیزو ناامنیو او کړاوونو وروسته اوسمهال افغان خاوره د سکون او آرامۍ ساه اخلي چې دغه سکون د الله تعالی له لورې پر افغانانو خاصه لورینه ده چې شکر او حمد یې باید ادا شي.